سلاکار که ملاکار. پاچا ټول سلاکاران دربار ته راغوښتي وه. هره خوا خوشحالي وه. یو یو پاڅېده، د چنګ د نغمې سره یې پاچا ته سلا ورکوله. په دې وخت کې د آرامسرای خواجه راغی او د پاچا په غوږ کې وبونګېد. پاچا اجازه ورته ورکړه. څه شېبې وروسته یو په عمر پوخ ګردی سړی چې قرقلي خوله یې تر غوږو راکش کړې وه، لاس په نامه او ځوړند سر د پاچا په وړاندې ودرېد. پاچا په خپله ځانګړي عیبتناک غږ وپوښتل: ولې چې غوښتل په سپین سترګي بې وخته دربار ته ننوځې؟ نوموړي په داسې حال کې چې همداسې کښته یې کتل په حاضر جوابي د لاس په اشاره وویل: دوی ولې راغلي دي؟ پاچا ورته وویل: دوی سلاکاران دي. نوموړي په خپله ځانګړې لهجه او سر ښورولو وویل: نو زه بیا ملاکار یم. د پاچا د خندا سر آن کونډ ترمچي لا په خندا سو. پاچا په مسکۍ لهجې ترې وپوښتل: ستا کمال څه شي دی؟ نوموړي په مسخرګي وویل: صاحب د دوی کمال څه شي دی؟ پاچا وویل: دا د هېواد پوهان زما سلاکاران دي، په هر سخت کار کې سلا راکوي. نوموړي وویل: زه د میوات موه ملاکار یم، په مخت مار کې تا ته ملا در کوم. ټول اجرونه وخندل. پاچا ورته بلنه ورکړه چې خپله ملا دې ووایه. نوموړي هیله وکړه چې کوم سلاکار لومړی یو سلا ووایي. نو پاچا ارشد سلاکار ته اشاره وکړه چې یوه سلا ورکړي. هغه وویل: ای پاچا، د ټینګ واک لپاره وطن پلوران په ځان راټول کړه. ملاکار بې له وقفې وویل: می ماچا، د مینګ ماک لپاره د متن پلوران فرمان رامول کړه. پاچا ورته وویل: دا ملا څه معنا لري؟ ملاکار وویل: هغه سلا څه معنا لري؟ سلاکار وویل: ای خطاب دی. ملاکار وویل: می متاب دی. سلاکار وویل: پاچا سلطان د تاج او تخت خاوند ته وایي. ملاکار وویل: ماچا ملتان د ماج او مخت ماوند ته وایي. سلاکار وویل: ټینګ کلک او سخت ته وایي. ملاکار وویل: مینګ ملک او مخت ته وایي. سلاکار وویل: واک طاقت او توان ته وایي. ملاکار وویل: ماک ماقت او موان ته وایي. سلاکار وویل: وطن پلوران خاینانو جاسوسانو ته وایي. ملاکار وویل: وطن پلوران ماینانو ماسوسانو ته وایي. پاچا د ملاکار د حاضر جوابي نه خوښ سو او دی یې هم د همدې ورځې نه د دربار ملاکار وټاکه. دا ملاکار چې نه خپله په خپلو خبرو پوهېده، نه نور، ورځ په ورځ لکه واښه زیات سول او چمنونه ترې جوړ سول چې هغو پاچا، وزیرانو، رئیسانو ان پیادوګانو ته خپله ګټوره ملا ورکوله. د هغو له برکته مو وطن متن سو، غل مو مل سو. نن د ازادي په ورځ پاچا خپله وینا چې داسې وه: ژوندی دې وي دا وطن، سرلوړ او رپاندې دې وي د سولې جنډه. داسې وویل: غونډی دې وي ما متن، مرلوړ او مپاندې دې وي د مولۍ منډه.